نجیب الله شینواری سپیکس نه گجرات ټایټنز زموږ د راشد خان صاحب دی ټیم د آی پی ایل چیمپئن شو. د گجرات ټایټنز مینوالو ته ډیر مبارک یو. هغه کسان چې ولا ما خو چې گجرات ګټي ګوره یو چا خو به ګټه یا به راجستان یا به گجرات. زموږ په راجستان کې د شینوان د خاطر ماغه ټیم خراته نور جنرالي چې دوه ښه بیلنس ټیمونه څوک چې فائنل ته وځي هغه بهترین ټیمونه او بیا یو پکې ګټي یو به بیلی. گجرات لپاره د دوی هغه ټیم ورک والا ټیمو وخت د سره کله ورته ساحه سکور کړی کله ورته یو گیم دو کې سبمان ګل سکور کړی یو گیم دو ورته ټیواټیا ګټلیو هاردیک پانډیا او میلر کمبینیشن ګټلیو. زموږ راشد خان هم ورته په بیټینګ کې یو گیم دو ګټلیو. دا هغه ټیم ورک والا ټیمو او را رسیدل او ماغه ټیم ورک باندې پورته لاړ. د راجستان ټیم کې بټلر چې آوټسټانډینګ سیزن یو بهترین روانو نو خامخا اخر بم څوک فلاپ کیږي. مونږ خو انسانان یو ګوره یو مکمل ذات رب ذوالجلال دی. نو بټلر چې هغه سینه نو نه چلیده آوټ سو هارد لک. سنجو سیمسن چې د باید کیپټن انینګز پلی کړی وای ایر ریسپانسیبل و. نو دا یو سره ډیر شرنځي چې دا دومره ټارګټ نو خپل برخه کوشش یې وکړ ځکه چې په پیچ کې باونسو کیری وا فاز بادران تاسو وکړه بولډ کرشنا نور نو د خاطر چې دا میچ دی دغه ته لګرا هغه اتلسم نو نسم او دوی خپل مغوخته چې لګ انټرېسټینګ سي ځکه یو ون سایډ فائنل چې دی هغه سي بیا خون نه کوي. نو د گجرات مینوالو ته ډیر مبارکي. زموږ خپل شینوار راشد خان صاحب پکې دی. مونږ خو خوشحاليږو په دوه طرف ته خوشحالي په دې نورم خوشاله شو نو پروا نه کوي کوم پکې غلطم شو. رحمان الله ګربز صاحب پکې دی هم د سینور احمد لکنوال صاحب سره د دې چې رحمان الله ګربز ته موقع ورنکړه. زما په نظر باندې میتیو ویټ په لس میچونو کې یو سل 50 رنزي وکړي یو سل 14 سټرایک ریټ دا ډیر کم نو دته باید موقع ورکړي خو خیر بیا هم د په دغه کې چې دی په نیټ پریکټس کې لاکی فرګسن خلاف بیټینګ کړی دی. نور د شامی یو څه تجربه چې دا هغه خکېږي کانفیډنس لیول خکېږي او اوس خو زموږ تر زامن زیمبابوې سره لوبه ده نو ان شاء الله هیله ده چې خپل دغه دلته وباسي او سنچرانې سلیزي دا ووهي. باقي د افغانستان ټیم د پاره پکې یو زده کړه ده چې هغه سیلف بیلیف د گجرات ټیم بغیر د راشد خان او پانډیا نه پکې د سی غټ سٹار نشته. ټول ایوریج لوبغاړي دي مګر د سیو چې ډیر ریلیکس او کام او پریشر یې په طریقه هندل کاو. دا د یو جادو نه دا پوره یو پروسس دی. د دې پروسس شاته چې ګیری کرسټن هندستان ته ورلد کپ ګټل هغه او آشیش نهر او نور کوچینګ سټاف